چې بیا یو چا سره یو ځای شم او خبرې وکړم واپس به را نشي پرونه ګرانو کتونکو اورېدونکو ډاکټر ربستان مومند د کیمرامین اسدالله هجران سره ستاسو په خدمت کې حاضر سلامونه مې قبول کړئ ګورنمنټ ټکنیکالجي کوونکي موجود یو مخلص افسوس صاحب را سره ملمه ده په بل ډیوه کې د دوی نه یو څو کلامونه اورو او دا کلامونه دا پروګرام موږ ټول مسافر ته ډالۍ کوو مخلص افسوس صاحب سلامونه مې قبول کړئ او تاسو خپله پېژندګلي زموږ د مینوالو سره خپلو مینوالو سره وکړئ وعلیکم السلام مننه ستاسو د بلې ډیوې د ټولو ملګرو ډېره مننه کوم مخلص مې نوم دی تخلص مې افسوس دی میچنۍ سره تعلق لرم شاعرۍ سره مې مینه د خپله هم شعر لیکم تعلیم هم څومره پورې کړی تعلیم هم 10 پورې کړی دی رسم او لا هم دوام لري څه کلامونه زموږ دپاره خوښ کړي پروګرام دپاره کلامونه به ته ووایم چې غزل دی چې وایي چې ستا کړي بل سره رشته نه ده دا ښه نه ده چې ستا کړي بل سره رشته نه ده دا ښه نه ده دا ستا د پلار دا فیصله نه ده دا ښه نه ده او زما نه پټه آینه کوي هغه نه یم پاتې زما دپاره آینه نه ده دا ښه نه ده زما نه پټه آینه کوي هغه نه یم پاتې زما دپاره آینه نه ده دا ښه نه ده او اخري وخت خپل بچي نظر نه لاندې ساتئ اخري وخت خپل بچي نظر نه لاندې ساتئ د لور یا زوی بهر ته شپه نه ده دا ښه نه ده اخري وخت خپل بچي نظر نه لاندې ساتئ د لور یا زوی بهر ته شپه نه ده دا ښه نه ده اولې اصل او د نسل نه لږ ځان خبروه دا شعرونه د زما ملګري عمر رودبري رور ته ډالۍ وي چې اولې اصل او د نسل نه لږ ځان خبروه هر یو سړي سیارانه نه ده دا ښه نه ده او مجرم دې ورکړي خو د خور زړه دې څوک نه ماتوي مجرم دې ورکړي خو د خور زړه دې څوک نه ماتوي مطلب مې دا دی دا سوره نه ده دا ښه نه ده مجرم دې ورکړي خو د خور زړه دې څوک نه ماتوي مطلب مې دا دی دا سوره نه ده دا ښه نه ده چې مینه نشي ورکوي خو زړه یې مه ماتوه مخلص وایي مینه کې دوکه نه ده دا ښه نه ده او بل غزل دی چې له تا نه زار شمه سکونه چې ته به چېرته یې ها زړه مې تور شوی له ژوندونه چې ته به چېرته یې ها چې بیا یو چا سره یو ځای شم او خبرې وکړم چې بیا یو چا سره یو ځای شم او خبرې وکړم واپس به را نشي پرونه چې ته به چېرته یې ها او تپوس مې وکړه درنه مړ به مې کیه مغروره تپوس مې وکړه درنه مړ به مې کیه مغروره رانه چاپېر دې ستا غمونه چې ته به چېرته یې ها او چې ټول پښتون یو شي او مینه وکړي تا ته وایم چې ټول پښتون یو شي او مینه وکړي تا ته وایم چې درته سوال وکړم بېلتونه چې ته به چېرته یې ها او نفرت په څه خبره زه مخلص نن تاسو ته ویم 100 کاله بعد ووایه پښتونه چې ته به چېرته یې ها او چې بیا یو چا سره یو ځای شم او خبرې وکړم واپس به را نشي پرونه چې ته به چېرته یې ها دا مخلص افسوس تاسو سره دوه کلامونه شریک کړل او دا پروګرام څنګه تاسو وکتو خامخا موږ له رایې کې زموږ حوصله جګه کوي نو غواړم اجازت کیمرامین اسدالله هجران سره زه یم ډاکټر ربستان مومند د الله په امان